د اعلیحضرت غازي امان الله خان سفرونه. اعلیحضرت غازي امان الله خان خپل اثر د توپک نه بلکې د قلم اثر باله او هڅه کول چې یوه پرمختللې روڼاندې او په عصري وسایلو سمبال ټولنه رامنځته کړي. نو له همدې امله د نړۍ او افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو څخه افغانستان ته د ترقي او پرمختګ د وسایلو د راوړلو لپاره د 1922 میلادي کال د ډسمبر پر 10 له ملکې سورایا او دولتي پلاوي سره د اروپا په سفر له افغانستان څخه ووتی او د کندهار، چمن او کوټې له لارې کراچۍ ته ورسېدی چې له کراچۍ څخه د هندوستان، ممبئی او بیا وروسته د ډسمبر پر 26 مصر هیواد ته سفر وکړ چې د مصر پلازمینې قاهرې ته په رسېدو سره نوموړی د مصر د باچا شاه فواد او د صدراعظم او د کابینې د غړو ترڅنګ د ګڼ شمېر مصریانو له تود هرکلي سره مخامخ سو. اعلیحضرت غازي امان الله خان له مصر څخه د لیدنې پر مهال د مصر ولسي جرګې ته وینا وکړه او یو شمېر نورې لیدنې یې هم ترسره کړې. په مصر کې تر 10 ورځو تیرولو وروسته نوموړي د ایټالیا پر لور سفر پیل کړ. د بیړۍ له لارې لومړی د ایټالیا نیپل ښار او بیا له هغه ځای په اورګاډي کې د ایټالیا پلازمینې روم ته ورسېدی. په روم کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان د هرکلي لپاره د ایټالیا د باچا او ملکې په ګډون د ایټالیا صدراعظم او د کابینې غړي راوتلي وه. په ایټالیا کې له مشرانو سره پر ملاقاتونو سربیره یې د دغه هیواد له فوزي او صنعتي لویو فابریکو څخه هم لیدنه وکړه. پر دې مهال ایټالیا افغان پلاوي ته یو ټانک سوغات ورکړ او 80 افغان زده کوونکو ته د تحصیلي بورسونو ژمنه وکړه. پر دې سربیره د ایټالیا شاهي کورنۍ اعلیحضرت غازي امان الله خان ته د خپلې کورنۍ د غړي اعزاز هم ورکړ. اعلیحضرت غازي امان الله خان د 1928 میلادي کال د جنوري پر 22 نیټه له ایټالیا څخه د فرانسې پر لور حرکت وکړ او په پاریس کې له فرانسوي چارواکو سره د لرغون پیژندنې، فرهنګ او زده کړو په اړه خبرې وکړې. د فرانسې تر سفر وروسته اعلیحضرت غازي امان الله خان د لنډ وخت لپاره بلجیم او سویس هیوادونو ته هم سفر وکړ او له هغه ځایه د 1928 میلادي کال د فبروري پر 20 جرمني ته ولاړی. نوموړي نه غوښتل چې په جرمني کې تاریخي او لرغوني ځایونه وویني بلکې له فوزي او صنعتي فابریکو او ښوونیزو او روزنیزو ادارو څخه لیدنه وکړه. له جرمني څخه د لیدنې پر مهال د جرمني د پوهنتون لخوا اعلیحضرت غازي امان الله خان ته د انجینرۍ په برخه کې د دکتورا یا پی ایچ ډي افتخاري سند هم ورکړل سو. اعلیحضرت غازي امان الله خان او ورسره مل پلاوی د جرمني تر سفر وروسته د اوبو له لارې د 1928 میلادي کال د مارچ پر 14 انګلستان ته ورسېدی چې د شاهي کورنۍ، صدراعظم او د کابینې د غړو له تود هرکلي سره مخامخ سو. اعلیحضرت امان الله خان د انګلستان د سفر پر مهال د لندن په شمول د یو شمېر ښارونو څخه لیدنه وکړه. په انګلستان کې د نوموړي په ویاړ یو شمېر مراسم او جوړې سوې او د انګلستان د اکسفورډ پوهنتون لخوا اعلیحضرت غازي امان الله خان ته د مدني حقوقو په برخه کې د افتخاري دکتورا سند هم ورکړل سو. اعلیحضرت غازي امان الله خان له انګلستان څخه بیرته فرانسې او جرمني ته د غیر رسمي سفر لپاره د 3 او 15 ورځو لپاره ولاړی او له هغه ځایه بیا د پولند په رسمي سفر پلازمینې وارسا ته ورسېدی چې له پولند څخه وروسته اعلیحضرت غازي امان الله خان د 1928 میلادي کال د مۍ پر 2 نیټه شوروي ته ورسېدی. مسکو ته د رسېدو او وتلو پر وخت د شوروي چارواکو د نوموړي تود هرکلی وکړ او الوتکو او جنگي بیړۍ د افغان پلاوي سمندري بیړۍ بدرګه کول. په مسکو کې اعلیحضرت غازي امان الله خان د شوروي له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او نورو چارو خبرې وکړې.
اعلی حضرت غازی امان الله خان د شوروي تر سفر وروسته د خپل بحري سفر په ترڅ کې د 1928 میلادي کال د می پر 13مه د ترکیې استانبول ښار ته ورسېدی او په ترکیه کې 2 اونۍ وخت تیر کړ. د ترکیې له باچا کمال اتاتورک سره د لیدنې پر مهال دواړو مشرانو د خپل اصلاحي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په عدلي، علمي او فوزي برخو کې پر همکاري ټینګار وکړ. د ترکیې تر سفر وروسته اعلی حضرت غازی امان الله خان د جون پر 6مه ایران ته داخل سو چې د ایران پلازمینې تهران ته په رسیدو سره د ایران د باچا رضا شاه پهلوي د کابینې د غړو او لوړپوړو فوزي چارواکو لخوا تود هرکلی وسو. په ایران کې د ایرانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او نورو چارو خبرې وکړې. اعلی حضرت غازی امان الله خان د ایران تر سفر وروسته خپل څه باندې 6 میاشتنی سفر پای ته ورسوي او د 1928 میلادي کال د جون پر 20مه د هرات له لارې افغانستان ته داخل سو چې په کندهار کې د څو ورځو تر تیرولو وروسته د جولای پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېدی. اعلی حضرت غازی امان الله خان اروپا ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره له ډیرو هیوادونو سره اقتصادي، نظامی، تجارتي او فرهنګي تړونونه وکړه او د هیواد د ساتنې او پرمختګ لپاره یې نظامی وسلې او تولیدي ماشین آلات وپیرل. 3500 توپکونه او له هر توپک سره 1000 دانې کارتوسه، 106 توپونه، له هر توپ سره 1000 دانې ګولۍ، 8 الوتکې، 6 ټانګونه، 1000 دانې نظامی خولۍ، 10,000 د اوبو پتکونه، 300 دوربینونه، د قند جوړولو فابریکه، د کاغذ جوړولو فابریکه، د تار غړولو فابریکه، د کیمیاوي موادو جوړولو ماشینونه، د تڼۍ جوړولو ماشینونه، د جاکټ او جرابو اوبدلو ماشینونه، د اکسریز 4 ماشینونه، د کوچو او پوڅې ماشینونه، د میوې ساتلو ماشینونه، د تیلو ایستلو او اوبو ایستلو ماشینونه، 12 د اور وژلو موټرونه، 800 رادیوګانې، د جراحي سامان آلات، د بیلابیلو ناروغیو درمل، د زده کړې سامان، برقي سامانونه، زراعتي موټر او داسې نورې له ځان سره افغانستان ته راوړل.